أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شرل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیغمبره څه چې ستا د رب له لوري پر تا نازل کړی شوي دي هغه خلکو ته ورسوه. که داسې دې ونه کړل نو د هغه د پیغمبرۍ حق دې ادا نه کړ. الله د خلکو له شر څخه ستا ژغورونکی دی. باور ولره چې هغه به هیڅکله ستا په مقابله کې کافرانو ته د بري لاره ونه ښیي. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. بصراحت سره وایه چې ای اهل کتابو تاسې هیڅکله کوم اساس نه لري تر څو پورې چې تورات انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نه کړئ چې ستاسې د رب له لوري نازل کړای شوي دي. دا فرمان و چې پر تا نازل کړای شوی دی ارومرو له هغو نه د زیاترو سرغړونه او انکار زیات کړي. خو د کافرانو په حال باندې څه افسوس مه کوه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مسلمان وی که يهودي صابي وی او که عیسائی هر څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي بېشکه چې نه د هغه لپاره د څه ویرې ځای شته او نه د خفګان. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. مونږ له بني اسرائیل څخه کلکه وعده اخیستې او هغو ته مو ډیر پیغمبران لیږلي، خو هر کله چې کوم پیغمبر هغو ته د هغو د نفسي غوښتنو په خلاف څه شی راوړی دی نو چاته د دروغو نسبتونه کړي او څوک یې وژلي. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. او لزان سره دا انګیرل ده چې څه فتنه راولاړه نشي، د دې عمله وړاندې کاڼه شول، بیا الله هغو ته بخښنه وکړه، خو له هغو څخه زیاتره کسان لا زیات وړاندې کاڼه شول. الله د هغو دا ټول حرکتونه ګوري. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې هغوی وویل چې همدا مسیح بن مریم الله دی، په داسې حال کې چې مسیح علیه السلام ویلي و چې ای بني اسرائیلو د الله بندګي وکړئ چې هغه هم زما رب دی او هم ستاسې. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه الله پر هغه جنت حرام کړی او د هغه استوګنځی دوزخ دی
او د داسې ظالمانو هیڅ مرستندویان نشته. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هغه خلک په یقیني توګه کافر شول چې ویل الله په دریو کې یو دی، په داسې حال کې چې له یو خدای پرته هیڅ کوم بل خدای نشته. که دا خلک له خپلو دغو ویناو څخه منع نشي نو له هغوی څخه چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب ورکړی شي. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نو آیا دوی الله ته توبه نه باسي او له هغه نه بخښنه نه غواړي؟ الله ډیر بخښونکی او رحم کوونکی دی. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح بن مریم علیه السلام له پیغمبر نه پرته نور څه نو، له هغه نه مخکې هم نور زیات پیغمبران تیر شوي دي. د هغه مور یو رښتیا پاله ښځه وه او هغوی دواړو خواړه خوړل. ګوره موږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښانې څرګندې کړي دي. بیا وګوره دوی کوم لوري ته اړول کیږي. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. دوی ته وایه آیا تاسې له الله نه پرته د داسې شي بندګي کوئ چې نه تاسې ته د ضرر رسولو واک وس لري او نه د ګټې، په داسې حال کې چې د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی خو یوازې الله دی. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وایه ای اهل کتابو، په خپل دین کې افراط مکوئ او د هغو خلکو د افکارو پیروي مکوئ چې له تاسې نه مخکې په خپله هم ګمراه شول او ډیر نور یې هم بې لارې کړل او له سواء السبیل یعنې سمې لارې نه واوښتل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. له بني اسرائیلو څخه چې کوم خلکو د کفر لاره غوره کړه پر هغوی باندې د داود او عیسی ابن مریم په ژبه لعنت ویل شو ځکه چې هغوی سرکشه شوي وو او له حده په تیري کولو یې لاس پورې کړی. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هغوی د بدو چارو له سرته رسولو څخه یو د بل منع کول پرېښي وو. ناوړه کړنلاره وه چې هغوی غوره کړه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نن ته له هغوی څخه زیاتره داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي. په یقیني توګه ډیر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی. الله پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشني عذاب کې اوسیدونکي دي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون.
که پر اختیار سره دا خلق د الله پیغمبر او هغه څه منونکي وایي چې پر پیغمبر باندې نازل شوی وو، نو هیڅ کله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول، مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلق د خدای له اطاعت نه وتلي دي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تبه د مؤمنانو په دښمنۍ کې تر ټولو زیات سخت يهوديان او مشرکان عمومي، او د مؤمنانو لپاره به په دوستۍ کې ډیر نږدې هغه خلک عمومي چې هغوی ویلي وو چې موږ نصارایو، دا له دې امله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تاریکو دنیا فقیران مندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته. د المائده مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده د قرآن عظیم شان 5مه سوره ده. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 83 آیت څخه اوري. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. کله چې هغوی هغه کلام واوري چې پر پیغمبر نازل شوی دی، نو ته به وګوري چې د حق پیژندنې له امله د هغو په سترګو کې اوښکې ډنډېږي. هغوی په لوړ غږ وایي چې پروردګاره مونږ ایمان راوړ، زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. او هغوی وایي چې خنو مونږ ولې په الله ایمان را نوړو او کوم حق چې مونږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو، په داسې حال کې چې مونږ د دې خبرې هیلهمند یو چې زمونږ رب دې مونږ په صالحانو کې حساب کړي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. د هغوی د دې وینا له امله الله هغو ته داسې جنتونه ورکړل چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي. دا د ښې کړن لارې غوره کوونکو بدله ده. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. پاتې شول هغه کسان چې هغوی زموږ د آیاتونو له منلو څخه سر وغړاوه او هغه یې دروغ وانګیرل، نو هغوی د دوزخ وړ دي. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اے مؤمنانو، کوم پاک شیان چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دي هغه مه حراموئ او له حد نه تیری مه کوئ، تیری کوونکي د الله ډیر بدی سي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. څه شی چې الله حلال او پاک روزي تاسو ته درکړی ده هغه خورئ څښئ او د هغه خدای له نافرمانۍ څخه په څنګ اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
تاسې چې کومې بابیزه او غیر ارادي لوړې کوئ یعنی قسمونه خورئ پر هغو مو الله نه نیسي او کومې لوړې یعنی قسمونه چې تاسې له پوهې او ادراک سره کوئ پر هغو به مو ارومرو هغه ونیسي د داسې قسمونو ماتولو کفارت دا ده چې لسو مسکینانو ته له هغو منځنۍ درجې خوړو څخه ورکړئ چې تاسې خپلې کورنۍ ته ورکوئ یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ او څوک چې د دې وس نه لري هغه د 3 ورځې روژه ونیسي دا ستاسې د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخورئ او ماتې کړئ د خپلو قسمونو ساتنه وکړئ په دې توګه الله خپل حکمونه تاسې ته څرګندوي په کار ده چې تاسې شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای مؤمنان دا شراب قمار دا درشلې یعنی نصب شوي تیږې د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمایلو په خاطر دا ټول ناولي او شیطانی کارونه دي له هغو نه ډډه وکړئ هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان خدا غواړي چې د شراب او خمار په وسیله ستاسې په منځ کې عداوت او دښمني واچوي او تاسې د خدای له یادولو او لمانځه څخه منع کړي نو آیا تاسې له دې چارو څخه لاس اخلئ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. د الله او د هغه د پیغمبر خبره ومنئ او د الله او د هغه د رسول نافرمانی څخه رامنه شئ خو که تاسې حکم ته شا کړه وپوهیږئ چې زموږ پر پیغمبر د څرګند حکم رسولو مسؤلیت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. څوک چې ایمان راوړي او غوره چارې سرته ورسوي هغوی چې مخکې څه خوړلي څښلي وو په هغو به ونیول شي په دې شرط چې په آینده کې له هغو شیانو څخه ځان وژغوري چې حرام کړای شوي دي او پر ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي بیا چې له کومو شیانو منع وشي له هغو څخه لاس واخلي او څه چې د خدای امر وي هغه ومني بیا د خدای له ویرې سره ښه کړنلاره ونیسي الله نیک عمله خلق خوښوي. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو الله به تاسې د هغه ښکار په وسیله په سخت ازموینه کې واچوي چې بیخي ستاسې د لاسونو او نیزو تر کنټرول لاندې راغلي وي د دې لپاره چې ولیدل شي چې له تاسې نه څوک له هغه نه په غیاب کې ویریږي نو چا چې له دې اخطار نه وروسته د الله له ټاکل شوي حد نه تیری وکړ د هغه لپاره دردناک عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے مؤمنان د احرام په حالت کې ښکار مو وژنئ
او کله تاسو نه چا په پوهه او ادراک سره داسې وکړل نو کوم څاروی چې هغه وژلی وي نو د همغه انډول یو څاروی به له هغو څارویو نه نظر ورکوي چې د هغه فیصله له تاسو نه دوه تنه عادلان وکړي او دا نظرانه به کعبې ته رسوله کیږي که دا نه وي نو د دې ګناه په کفاره کې به څو مسکینانو ته خواړه ورکوي یا به د هغو په اندازه روژې نیسئ تر څو چې هغوی د خپلو کړو خوند وڅکي مخکې چې څه شوي هغه الله بخلي خو اوس که چا بیا دا حرکت وکړ نو له هغه نه به الله غچ واخلي الله په ټولو بر لاس دی او د غچ اخیستنې واک وس لري أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ستاسو لپاره د سمندر ښکار او خواړه حلال کړی شول هر چیرته چې تاسو تمیږئ یعنی اوسیږئ هملته هم خوراک درته روا دی او د کاروان یعنی مسافرانو لپاره د لارې توخه هم کولای شي البته د وچه ښکار تر هغه وخت پورې پر تاسو حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسو د احرام په حالت کې نو د هغه خدای له نافرمانی څخه ځان وژغورئ چې د هغه حضور ته به تاسو راغون کړی شوي ور حاضرېږئ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم الله د درناوي وړ ځای کعبه د خلکو لپاره د ټولنیز ژوندانه د سمبالښت وسیله ګرځولې او حرام میاشت د قربانۍ څاروي او د غاړې پټۍ هم چې تاسو دا قرباني پرې نښه کوئ تر څو چې تاسو ته څرګنده شي چې الله د اسمانونو او ځمکې له ټولو حالاتو څخه باخبره دی او له هغه سره د هر شي علم دی اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم خبردار اوسئ الله په سزا ورکولو کې هم ډیر سخت دی او د دې ترڅنګ ډیر بخښونکی او رحم کوونکی هم دی ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون پر پیغمبر باندې خو یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت دی نور ستاسو په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهیدونکی الله دی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ای پیغمبره دوی ته ووایه چې پاک او ناولي په هیڅ شان یو شانته نه دي که د ناپاکو ډیروالی هر څومره ستاسو لپاره جالب هم وي نو ای هوښیارانو د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ هیله ده چې بریالیتوب مو په برخه شي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم ای مؤمنانو د داسې خبرو پوښتنه مه کوئ چې که درته څرګنده کړای شي نو تاسې ته به ناوړه خو که تاسو د هغو پوښتنه په داسې وخت کې وکړئ چې قرآن نازلیږي نو هغه به درته څرګندې شي تر اوسه چې تاسو څه کړي دي الله هغه در بخښلي دي هغه بخښونکی او د زغم څښتن دی قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين له تاسو نه مخکې یوې ډلې هم دا ډول پوښتنې کړې وي بیا د هغو په نه عملي کولو کافران شول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الله نه د بهیرې په نامه کوم حیوان ټاکلی نه د سائبې نه د وسیلې او نه حام چې بوتانو ته مخصوص کړی شي خو دا کافران پر الله باندې د دروغ و افتراء کوي
او له هغو څخه زیاتره ناپوهان دي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. او کله چې هغه ته ویل کېږي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله نازل کړی دی او د پیغمبر خواته راشي، نو هغوی په جواب کې وایي چې زموږ لپاره خو صرف هماغه کړنلاره بس ده چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. آیا دوی د پلرونو نیکونو څخه تقلید کوي که څه هم چې هغوی په هیڅ ونه پوهیږي او له سمې لارې نه خبر قدر هم نه وي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. اے مؤمنان، د ځان فکر وکړئ. د بل چا بېلاریتوب تاسو ته زیان نشي رسولی که تاسو په خپله پر سمه لاره یاست. د الله لوري ته ستاسو ټول ورګرځېدل دي، بیا به هغه تاسو ته دروغ ښیي چې تاسو څه کول. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. اے مؤمنانو، کله چې له تاسو نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي، نو د هغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا دی چې له تاسو نه د دوه عادلان شاهدان ونیول شي. یا که تاسو د پردیسۍ په حالت کې یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي، نو له غیر مسلمانانو څخه د دوه شاهدان ونیول شي. بیا که څه شک پیدا شي، نو له لمانځه نه وروسته د دواړه شاهدان په جومات کې ستانه کړی شي او هغوی د په خدای قسم وکړي ودې وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو، او که څوک زموږ څه خپلوانه هم وي، موږ د هغه مراعات کوونکي نه یو او نه موږ د خدای لپاره شاهدي پټوونکي یو. که موږ داسې وکړل نو په ګناهکارانو کې دې وشمېرل شو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. خو که ښکاره شي چې دغو دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی، نو بیا د هغو په ځای دې دوه نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت لري، له هغو خلکو څخه دې راپاڅېږي چې د هغو حق خوړل شوی وي او هغوی د په خدای قسم وخوري ودې وایي چې زموږ شاهدي د هغو د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده او موږ په خپله شاهدۍ کې څه زیاته نه دی کړی. که موږ داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل شو. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. په دې ترتیب زیاته هیله کېدای شي چې خلک به بیخي رښتیا شاهدي ووهي، یا به لږ تر لږه له دې خبرې وویریږي چې د هغو قسمونو وروسته نه چیرته په دوهمو قسمونو تردید شي. له الله نه وویریږي او د هغه حکم واورئ. الله نافرماني کوونکي له خپلې لارښودنې څخه بې برخې کوي. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب.
په هغه ورځ چې الله ټول پیغمبران را ټول کړي پوښتنه وکړي چې تاسو ته څه ځواب درکړ شو نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیږو همدا ته په ټولو پټو حقایقو پوهیږي. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بل هغه وخت در پزړه کړ چې کله الله فرمایي چې اې د مریم زوی عیسی زما هغه نعمت در یاد کړ چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړیو ما په سپېڅلي روح سره ستا مرسته وکړه تا په زنګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او په آخر عمر ته پر رسېدو هم ما تا ته د کتاب حکمت تورات او انجیل ښوونه وکړه تا زما په حکم له خټې څخه د مرغۍ جوسه جوړوله او په هغې کې د پوکی کاو او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده تا مورزادي ړانده او پیس ناروغان زما په امر رغول تا مړي زما په امر راویستل یعنی د مرګ له حالت څخه د ژوند حالت ته راویستل بیا چې کله ته بني اسرائیلو ته له څرګندو نښانو سره ورغلې او څوک چې له هغو څخه د حق منکرانو هغوی وویل چې دا نښانې له کوډګرۍ نه پرته نور څه نه دي نو همدا ما ته له هغو څخه وژغورلې. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر پیغمبر ایمان راوړي نو هغوی وویل چې موږ ایمان راوړ او شاهدان اوسئ چې موږ مسلمانان. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. د حواریانو په لړ کې دا پیښه هم په یاد لره چې کله حواریانو وویل ای عیسی ابن مریم آیا ستا رب پر موږ باندې له اسمانو د خوړو یو دسترخوان را کوزولی شي نو عیسی علیه السلام وویل له الله نه ویریږئ که مؤمنان یاست. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هغوی وویل موږ صرف دومره غواړو چې له دې دسترخوان نه خواړه وخورو او زموږ زړه ډاډه وي او موږ ته څرګنده شي چې تا چې موږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او موږ ورباندې شاهدان اوسو. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. له هغه وروسته عیسی ابن مریم دعا وکړه خدایا زمونږ ربه پر موږ باندې له اسمانه یو دسترخوان را کوز کړه چې زموږ لپاره زموږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستا له لورې یوه نښانه وي او موږ ته روزي راکړه او ته ډېر ښه روزي رسان یې. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله جواب ورکړ زه پر تاسو باندې د هغه را کوزونکی یم
خو وروسته له هغه چې له تاسې نه څوک کافر شي هغه ته به زه داسې سزا ورکړم چې په نړۍ کې مې هیچ چاته نه وي ورکړي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لنډه دا کله چې د دې ښېګڼو په یادولو الله وفرمایي چې ای عیسی ابن مریم آیا تا خلکو ته ویلي و چې له خدایه پرته ما او زما مور هم په خدایي سره ونیسئ؟ نو هغه به په ځواب کې عرض وکړي چې سبحان الله، زما دا کار نه و چې هغه څه مې ویلي وای چې د هغې ویل زما لپاره حق نه و. که ما داسې خبره کړې وي نو ته به ارومرو پرې عالم یې. ته پوهېږې پر هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه پر هغه څه نه پوهېږم چې ستا په زړه کې دي. ته خو پر ټولو پټو حقایقو عالم یې. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما له هغه څه نه پرته نور هیڅ شی نه دی ویلي چې تا راته امر کړی دا چې د الله بندګي وکړي چې هم زما رب دی او هم ستاسې رب. زه تر هغه وخته پورې د هغو څارونکی یم چې تر څو پورې زه د هغو په منځ کې یم. کله چې تا زه بیرته دروغ وختم نو ته پر هغو څارونکی وي او ته خو پر ټولو شیانو څارونکی. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اوس که ته هغو ته سزا ورکړې نو هغوی ستا بندګان دي او که بخښنه ورته وکړې نو ته بر لاس او د حکمت خاوند. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هلته به الله فرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغې کې رښتینو ته د هغو رښتینولي ګټه رسوي. د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي. دلته به هغوی د تل لپاره اوسي. الله له هغو نه راضي شو او هغوی له الله نه خوښ شول. همدا ستر بریالیتوب دی. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. د ځمکې اسمانونو او ټول موجوداتو پادشاهي یوازې د الله ده او هغه پر هر څه قادر دی. د الانعام مبارکه سوره چې په مکې معظمه کې را نازله شوې ده د قرآن عظیم شان شپږمه سوره ده. 115 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثنا ستاینه الله لره ده چې ځمکه او اسمانونه هست کړل رڼا او تیارې پیدا کړې. بیا هم هغه کسان چې د حق بلنې له منلو نه انکار کړی دی نور د خپل رب سیالان ګڼي. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هماغه ذات دی چې تاسې له خټې نه پیدا کړی بیا یې ستاسې لپاره د ژوند یوه نیټه وټاکله او یوه بله نیټه هم دا چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده خو تاسې یې چې په شک کې لوېدلي یاست. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
ما یو خدای په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم ستاسو په ښکارا او پټو ټولو حالاتو پوهیږي او کومه بدیانی کی چې تاسو ګټي له هغې څخه خبر ده. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. د خلکو حال دا دی چې د هغو د پروردګار له نښانو څخه هیڅ کومه نښانت داسې نشته چې د هغو مخې ته راغلي وي او هغوی ورڅخه مخ نه وي اړولی. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لکه همدا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه هم دروغ وګڼه. ښه ده په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخرې کوي ډېر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسي. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ایا هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه موږ تباه کړي دي چې د هر یو په خپل خپل دور کې نوم او واکمني وه. موږ په ځمکه کې هغو ته هغه وس واک وربښلی و چې تاسو ته مو نه دی دربښلی. پر هغو مو له اسمانه ښه ورښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې. او کله چې هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو په پای کې موږ د هغو د ګناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور ملتونه راپورته کړل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ای پیغمبره کوم پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکلای کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپل لاسونو سره لمس کړی لیدلای هم وای هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوي دي دا خبره کوله چې دا خو ښکاره کوډي دي. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وای چې پر دغه پیغمبر ولې کومه پرښتہ نه ده نازله شوې. که چېرته مونږه پرښتہ راکوزه کړې وای نو تر اوسه به د وخته فیصله شوې وه. بیا هغوی ته څه مهلت نه ورکول کېږي. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. او که مونږه پرښتہ راکوزه کړې وای بیا مو هغه په انساني بڼه کې نازلوله او په دې ډول به مو دوی په همغه شک کې اخته کړي و چې په هغه کې اوس دوی اخته دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اے محمد صلی الله علیه وسلم لتان مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو پورې ملنډې وهل شوې دي خو پر هغو ملنډو وهونکو باندې په پای کې هماغه حقیقت مسلط کړی شو چې هغوی پرې تمسخر کاوه. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دوی ته ووایه لږ شان د ځمکې پر مخ وګرځئ راوګرځئ وګورئ چې دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لو دوی نه ته پوښتنه وکړه په اسمانونو او ځمکه کې چې څه دي هغه د چا دي؟ وایه هر څه یوازې د الله دي. هغه د رحم او پیرزوینې کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړې. د قیامت په ورځ به هغه تاسې ټول ارومرو راټول کړي. دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی. کوم خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباهي په خطر کې اچولي دي هغوی نه مني. وله ما سكن في الليل والنهار
وهو السميع العليم. د شپې په ترګمۍ او د ورځې په روښنایي کې چې څه استوګن دي ټول د الله دي او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وایا زه الله څخه پرته کوم بل څوک د ځان سرپرستو ټاکم؟ هغه خدای پرېږدم چې د ځمکې او اسمانونو هستونکی دی او هغه چې روزي ورکوي روزي اخلي نه، یعنی هغه ته روزي ورکول کیږي نه. وایم ما ته خو همدا امر شوی دی چې له هر چا څخه مخکې زه د هغه په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم او په تاکید سره ویل شوي دي چې که څوک مشرک کیږي شي دي ته په هیڅ صورت له مشرکانو څخه مه کیږي. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وایه که زه له خپل خدای نه سر وغړوم نو ویرېږم چې په یوه لویه هیبتناکه ورځ کې به له عذاب سره مخامخ شم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. په هغه ورځ چې څوک له عذابه وژغورل شو په هغه باندې الله ډېر لوی رحم وکړ او همدا څرګند بریالیتوب دی. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. که الله تا ته کوم ډول زیان ورسوي نو له هغه پرته بل څوک نشته چې تا له هغه زیان څخه وژغورلی شي او که هغه تا ته په کومه ښېګڼه ګټه در واړوي نو هغه د هر څه وس واک لري. وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هغه پر خپلو بندګانو پوره برلاسی واکمن دی او د حکمت څښتن او باخبره دی. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. له دوی نه پوښتنه وکړه د چا شاهدي تر هر چا لویه ده؟ ووایه زما او ستاسې ترمنځ الله شاهد دی او دا قرآن ماته د وحي په وسیله رالیږل شوی دی تر څو چې تاسې او هر هغه څوک چې دا ورته رسیږي ټول خبردار کړم. آیا په رښتیا سره تاسې دا شاهدي وهلی شئ چې له الله سره نور خدایان هم شته؟ ووایه زه خو دا شاهدي هیڅکله نشم ویلی. ووایه خدای خو هماغه یو دی او زه له هغه شرک څخه په قطعي ډول بیزار یم چې تاسې پکې اخته یاست. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. کوم کسانو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا خبره داسې بې له اشتباه څخه پیژني لکه چې هغوی د خپلو زامنو په پیژندنه کې له هیڅ اشتباه سره نه مخامخ کیږي. او کوم کسانو چې په خپله خپل ځان په تباهۍ کې اچولی دی هغوی دا نه مني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. او له هغه چا نه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې د دروغو بهتان ووایي یا د الله نښانې دروغ وګڼي. دا یقیني د داسې ظالمانو هیڅکله بری نشي موندلی. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. په کومه ورځ چې موږ دوی ټول راپاڅوو او له مشرکانو څخه پوښتنه وکړو چې اوس ستاسې هغه انګېرلي برخوال چیرته دي چې تاسې هغه خپل خدایان ګڼلي وو؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.
نو هغوی به له دې پرته بله فتنه راپورته نشي کړای چې یعنې په دې دروغو ویلو خوله وازه کړي چې ای زموږ باداره پر تا باندې قسم چې موږ هیڅکله مشرکان نه وو. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وګوره په هغه وخت کې به دوی په څه ډول خپله پر خپل ځان دروغ وټپي او هلته به د هغو ټول خود ساخته معبودان تري تم شي. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. لدوی نه ځینې کسان داسې دي چې غوږ ږدي ستا خبرې اوري خو حق دا دی چې موږ د هغوی په زړونو باندې پردې اچولي دي چې د هغو له امله هغوی پرې هیڅ نه پوهېږي او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی چې د هر څه له اورېدو سره سره هم څه نه اوري. هغوی که هره نښانه وګوري ایمان پرې نه راوړي ان تر دې چې کله هغوی تا ته راشي د سره شخړه کوي. نو له هغوی څخه چې کومو کسانو د انکار فیصله کړې ده هغوی د ټولو خبرو له اورېدو وروسته همدا وایي چې دا له یوې زړې کیسې پرته نور څه نه دي. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هغوی د دې حق له منلو څخه خلک منع کوي او په خپله هم ورڅخه لرې تښتي. هغوی فکر کوي چې په خپل دغه حرکت سره تا ته څه زیان اړولی شي په داسې حال کې چې اصلا هغوی په خپله د خپلې تباهي وسایل برابروي خو هغوی د دې شعور نه لري. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. کاش کې تا د هغه وخت حالت لیدلی شوای چې هغوی د دوزخ په غاړه ودرول شي. په هغه وخت کې به هغوی وایي چې کاش کې څه داسې چاره کېدی چې موږ بیرته دنیا ته لیږل شوي وای او د خپل رب نښانې به مو دروغ نه ګڼلې او ایمان به مو راوړی. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. په حقیقت کې به هغوی دا خبره صرف له دې کبله وکړي چې په کوم حقیقت باندې چې هغوی پرده غوړولې وه په هغه وخت کې به هغه بې پردې څرګند د هغوی په مخ کې ایښي وي او که هغوی بیرته د خپل پخواني ژوندانه لوري ته ولېږل شي نو بیا به همغه هر څه سرته ورسوي چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي دي. هغوی خو دي دروغجن له دې امله د خپلې دغې هیلې په څرګندولو کې به هم له دروغو ویلو څخه کار واخلي. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نن دوی وایي ژوند چې هر څه دی صرف د همدې دنیا ژوند دی او موږ به له مرګه وروسته هیڅکله دوهم ځل پام نه څولی شو. کاش کې تا هغه منظر لیدلی شوای چې کله دوی د خپل رب په وړاندې ودرولی شي په هغه وخت کې به د هغو رب له هغو څخه پوښتنه وکړي آیا دا حقیقت نه دی؟ دوی به ووایي ولې نه؟ ای زموږ ربه همدا حقیقت دی. هغه به وفرمایي ښه نو اوس له حقیقت څخه د خپل انکار په مجازات کې د عذاب خوند واخلئ. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. زیانمن شول هغه کسان چې له الله سره د خپل یو ځای کېدو خبرې دروغ وګڼي. کله چې په ناڅاپي ډول هغه ساعت را ورسیږي نو همدا خلک به ووایي خواشیني ده له موږ نه په دې کار کې څومره نیمګړتیا وشوه او د دوی به دا حال وي چې په خپلو اوږو به یې د خپلو ګناهو پیټی راخیستی وي. وګوره څومره ناکاره پیټی دی چې دوی په اوږو اخلي.
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. د دنیا ژوند خو یو لوبه او یو ننداره ده. په حقیقت کې هماغه د آخرت مینه د هغو خلکو لپاره ډیره ښه ده چې غواړي له زیانکارۍ وژغورل شي. نو آیا تاسې له پوهې څخه کار نه اخلئ؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اے محمد صلی الله علیه وسلم، مونږ ته ښکاره ده چې کومې خبرې چې دا خلک جوړوي پر هغو سره ته ځورېږي، خو دا خلک تا نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان اصلا د الله له آیاتونو څخه منکري. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لتانه مخکې هم ډیر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي، خو هغوی په هغه دروغجن ګڼلو او پر هغو کړاوونو باندې چې ورسول شول صبر وکړ تر دې پورې چې هغو ته زموږ مرسته ورسېده. د الله د خبرو د بدلولو وس په هیڅ چا کې نشته، او له مخکنیو پیغمبرانو سره چې څه وشول د هغه خبرونه تا ته رسېدلي. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بیا هم که د هغو خلکو مخړونه ستا لپاره د زغملو وړ نه وي، نو که د زور رسیږي په ځمکه کې تونل ولټوه یا اسمان ته زینه کېږده او هغوی ته د کومې نښانې راوړلو هڅه وکړه. که الله غوښتي وای نو هغوی ټولې پر سمه لاره راغونډولی شول. نو ناپوهه کېږه مه. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. د حق بلنې ته هغه خلک لبیک وایي چې اورېدونکي پاتې شول مړي، نو هغوی خو به الله له قبرونو څخه راپاڅوي او بیا به هغوی د هغه محکمې ته د وړاندې کېدو لپاره بیرته راوستل شي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. دوی وایي چې پر دغه پیغمبر باندې د رب له لوري کومه نښانه ولې نه نازلېږي. وایه الله د نښانې نازولو بشپړ وس واک لري، خو له هغو څخه زیاتره خلک په ناپوهۍ کې اخته دي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. په ځمکه کې خوځېدونکي کوم ساکاښ او په هوا کې په وزرونو سره الوتونکي کوم مارغه ته وګوره، دا ټول همدا ستاسې په څېر انواع دي. موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پرېښې، بیا دا ټول د خپل رب لوري ته ورغونډېږي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. کوم خلک چې زموږ نښانې دروغجنې ګڼي هغوی کاڼه او ګونګیان دي، په ترږمیو کې لوېدلي دي. الله چې چاته وغواړي ګمراه کوي او چاته یې چې خوښه شي پر سمه لاره یې برابروي. د الانعام سوره چې په مکې معظمې کې رانازله شوې ده د قرآن عظیم شان شپږمه مبارکه سوره ده، 115 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې تاسې له 40 آیت څخه اورئ. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. دوی ته وایه لږ شان غور وکړئ راوښئ
که کله پر تاسو باندې د الله له لوري کوم لوی غم راځي یا ورستای ساعت را رسیږي نو آیا په هغه وخت کې تاسو له الله نه پرته کوم بل څوک بلی وای کرښتینیاست بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون په هغه وخت کې تاسو هم دا الله بلی بیا که د هغه خوښه شي نو د هغه غم یعنی مصیبت راوستل پر تاسو زندوي په داسې وختونو کې تاسو خپل انګیرلي شریکان هیروي ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لتانا مخکې مونږ ډیرو قومونو ته پیغمبران لیږلي او هغه قومونه مو په کړهونو او غمونو اخته کړل تر څو چې هغوی له عاجزۍ سره زمونږ په وړاندې سر ښکته کړي فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون کله چې زمونږ له لوري پر هغو سختي راغله نو هغوی ولې عاجزي غوره نه کړه خو د هغوی زړونه لا نور هم سخت شول او شیطان هغوی ته ډاډینه ورکړه چې تاسې چې څه کوئ ښه کوئ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون بیا کله چې هغوی هغه نصیحت هیر کړل چې ورته شوی وو نو موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستي تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې وربخل شوي وو ښه ډوب شول نو موږ په ناڅاپي ډول له هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت چې له هرې ښېګڼې څخه ناامید فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين په دې توګه د هغو خلکو سټه ویستل شو یعنی بیخي پرې شو چې هغوی ظلم کړی او ثنا ستاینه د الله رب العالمین لپاره قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه کله مو په دې هم څه فکر کړی دی چې الله ستاسو لیدنه او اوریدنه د څخه واخلي او ستاسو زړونه مهر کړي نو له الله نه پرته بل کوم خدای شته چې تاسو ته دا قواوې بیرته درکړی شي وګوره په څه شان مونږ بیا خپل نښانې دوی ته وړاندې کوو او بیا دوی ورڅخه په څه ډول سترګې اړوي قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ووایا تاسو کله په دې څه فکر کړی دی چې کله الله له لوري په ناڅاپي یا څرګند ډول پر تاسو باندې عذاب راشي نو آیا له ظالمانو پرته به نور څوک هلاک شي وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مونږ چې کوم پیغمبران لیږو د همدې لپاره لیږو چې هغوی نیکانو ته زیری ورکوونکي او د بد عمله خلکو ویرونکي اوسي نو چې کوم کسان د هغوی خبره ومني او خپله کړنچاره سمه کړي د هغوی لپاره هیڅ ویره او خفګان نشته والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون او کوم خلک چې زموږ آیاتونه دروغ غني هغوی ته به د خپل سرغړونو په مجازات کې عذاب ورسي قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه تاسو ته دا نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي نه زه د غیب علم لرم او نه دا وایم چې زه پرېښته یم زه خو یوازې د هغې وحی پیروي کوم چې ما ته را استول کیږي
بیا له دوی نه پوښتنه وکړه آیا ړانده او سترګور دواړه برابرېدای شي؟ آیا تاسو فکر نه کوئ؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. او اے محمد صلی الله علیه وسلم، ته د دې وحی د علم په وسیله هغو خلکو ته نصیحت وکړه چې له دې خبرې څخه ویریږي چې د خپل رب حضور ته به یو وخت په داسې حال کې وړاندې کړی شي چې له هغه پرته به هلته کوم داسې وسوال واکمن نه وي چې د هغوی ملاتړ مرستندوی وي یا د هغوی سپارښت وکړي. ښایي چې له دې نصیحت څخه په پند اخیستلو هغوی د خدای د ویرې کړنلاره غوره کړي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. او کوم خلک چې شپه او ورځ رب ته لاس په دعا دي او د هغه خوښي غواړي هغوی له خپل ځانه لرې مشړه. د هغوی له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر تا نشته او ستا له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر هغو نشته. د دې لپاسه هم که ته هغوی لرې وشړې نو په ظالمانو کې به وشمېرل شي. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. په اصل کې مونږ په دې توګه له دې خلکو څخه ځینې د دینو نورو په وسیله په ازمایښت کې اچولي ترڅو هغوی دوی وګوري وایي آیا دغه دی هغه خلک چې پر دوی باندې زمون په منځ کې د الله لورینه او مهرباني شوې ده؟ هو آیا خدای خپل شکر ایستونکي بندگان له دوی نه ډیر ښه نه پیژني؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. کله چې تا ته هغه خلک راشي چې زمون پر آیاتونو ایمان راوړي نو هغوی ته وایا سلام پر تاسو. ستاسو رب د رحم او مهرباني کړن چاره پر خپل ځان باندې لازمه کړی ده. دا د هغه رحم او مهرباني ده چې کله تاسو نه څوک په ناپوهۍ سره د کومې بدۍ مرتکب شوی وي بیا له هغه وروسته توبه وباسي او خپل رویه اصلاح کړي نو هغه ورته بخښنه کوي او له نرمۍ څخه کار اخلي. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. او په دې ډول مونږ خپل نښانې په ډاګه څرګنده وړاندې کوو ترڅو چې د مجرمانو لاره بیخي ښکاره شي. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې تاسو چې له الله نه پرته نور بلئ د هغو له بندګۍ کولو نه زه منع کړی شوی یم. ووایه زه به ستاسې د نفسي غوښتنو پیروي ونه کړم. که ما داسې وکړل نو ګمراه شوم او د سمې لارې موندونکو څخه نه شوم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وایه زه د خپل رب له لوري څخه پر یو روښانه دلیل ولاړ یم او تاسې هغه دروغ ګڼلی دی. اوس زما په واک کې هغه څه نشته چې د هغو لپاره تاسې تلوار نیولی یاست. د فیصلې ټول واک د الله دی. همغه حق بیانوي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی.
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وای که چیرته هغه شی زما په واکه وای چې تاسو په تلوار سره د هغه غوښتنه کوي نو زما او تاسو ترمنځ به د وخت فیصله شوی و، خو الله ډیر ښه پوهیږي چې له ظالمانو سره څه معامله کول غواړي. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. له هغه سره د غیبو کلیګانی دي چې له هغه نه پرته بل څوک پرې نه پوهي. په وچه او بو کې چې هر څه دی له ټولو څخه هغه خبر ده. لونه څخه کومه راولیدونکې پاڼه داسې نشته چې هغه پر عالم نه وي. د زمکه په ترګمې پردو کې کومه دانه داسې نشته چې هغه ورڅخه با خبره نه وي. وچ او لاندې ټول په یو روښانه کتاب کې لیکل شوی. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ما غدای چې د شپې ستاسو ساګانې اخلي او د ورځې چې څه کوي پر هغه پوهیږي. بیا په بل ورځ هغه تاسو د همدې ژوند ژواک په نړۍ کې راپاتوي تر څو چې د ژوند ټاکلې موده سره ورسیږي. په پای کې د همغه لوري تاسو ورګرځیدل دي. بیا به هغه تاسو ته وخی چې تاسو څه کوي. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. پر خپل بندگانو هغه بشپړ وس واک لري او پر تاسو څارونکي ټاکي لیږي تر دې پورې چې کله له تاسو څخه د کوم یو د مرګ نیټه را رسیږي نو د هغه لېږل شوی پرښتې د هغه ساه اخلي او د خپل فریضې په سرته رسولو کې یو بڅره لندون نکوي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بیا ټول د الله د خپل حقيقي بادار په لوري بیرته راوستل کی. خبردار اوسئ د فیصلې ټول واکمنۍ د همغه په لاس کې دي او هغه په حساب اخیستو کې ډیر چټک دی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اے محمد صلی الله علیه وسلم له دوی نه پوښتنه وکړه د بیدیا او سمندر په تیارو کې څوک تاسو له خطرونو څخه ژغوري؟ څوک دی چې له هغه څخه تاسو د کړهو په وخت کې په زارۍ او په پټه پټه دعاوې غواړي؟ چاته وایي چې کته له دې بلا څخه مونږ وژغورلو نو مونږ به رومرو شکر وایستونکي اوسو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وای الله تاسو ته له هغې او له بل هر کړهو څخه نجات درکوي بیا تاسو نور له هغه سره شریکان ګڼئ. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وایا هغه په دې قادر دی چې پر تاسو کوم عذاب له پاسه نازل کړي یا تاسو تر قدمونو لاندې نه راپورته کړي یا تاسو په ډلو ویشي په یوې ډلې باندې د بلې ډلې د زور خوند څکي. وګوره موږ په شان په مکرره توګه له بیلابیلو لارو څخه خپل نښانې دوی ته وړاندې کوو ښایي چې دوی په دې حقیقت باندې وپوهیږي. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. ستا قوم له هغه څخه انکار کوي حال دا دی چې هغه حقیقت دی
دوی ته ووایه چې زه پر تاسې باندې د محافظ په حیث نه یم مقرر شوی. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. د هر خبر د څرګندېدو وخت ټاکلی دی. ډیر ژر به تاسې په خپله په عاقبت باندې پوه شئ. د الانعام سورت چې په مکې معظمې کې را نازله شوې ده د قرآن عظیم الشان شپږمه مبارکه سوره ده. 115 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8 آیت څخه اورئ. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. او اے محمد صلی الله علیه وسلم کله چې ته وګورې چې خلک زمون په آیاتونو کې نکتې لټوي یعنی اهانت کوي نو د هغو له څنګ نه پاتېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي. او که کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو چې څه وخت دا خطا احساس کړي له هغه وروسته بیا د دې ظالمانو څنګ ته مه کښېنه. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. د هغوی له حساب څخه د هیڅ کوم شي مسؤلیت پر پرهیزګارانو باندې نشته. البته نصیحت کول فریضه ده ښایي چې هغوی له غلطې لارې راواوړي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هغه خلک پرېږده چې هغوی خپل دین لوبه او ننداره جوړه کړې ده او د دنیا ژوندانه غولولي دي. هو خو د دې قرآن په اورولو نصیحت کوونکی او پند ورکوونکی اوسه چې چیرته کوم څوک د خپلو کړو وړو په ګناه کې اخته نشي او اخته هم په داسې حال کې وي چې له الله نه د هغه د ژغورلو لپاره کوم ملاتړ او مرستندوی او سپارښتکوونکی نه وي او که هغه د هر ممکن شي په فدیه ورکولو د ځان خلاصولو غواړي نو هغه به هم ورڅخه قبول نه کړی شي ځکه چې داسې خلک خو به د خپلو عملونو په نتیجه کې ونیول شي. هغو ته به له حق څخه د خپل انکار په مجازات کې د څښلو خوټېدلې یعنی جوش اوبه او دردناک عذاب ورکړل شي. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. اے محمد صلی الله علیه وسلم لدوینه پوښتنه وکړه آیا مونږ الله نه پرته هغه وبلو چې نه مونږ ته ګټه رسولای شي نه زیان او کله چې الله مونږ ته سم لار راښودلې ده نو آیا مونږ اوس په خپلو پوندو شاته وڅرخیږو؟ آیا مونږ خپل حالت د هغه چا په څیر کړو چې شیطانانو هغه په بیدیا کې لار ورکای کړی وي او هغه حیران لالهانده ګرځي را ګرځي په داسې حال کې چې ملګري ورته ناری وهي چې داسې راشه دا سمه لاره ده؟ وایه په حقیقت کې خو سمه رهبري یوازې د الله رهبري ده او د هغه لخوا مونږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د څښتن په وړاندې د اطاعت سر ښکته کړئ. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. المنز قائم کړئ او د هغه له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ د همغه لوري ته ستاسې ټولو ورتګ دی. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق
وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. هماغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي او په کومه ورځ چې هغه وایي چې پاتې را ټول شي په همغه ورځ به هغوی هم داسې شي. د هغه وینا حق ده او په کومه ورځ چې شپېلۍ یعنی سور پوکړی شي په هغه ورځ به پاچاهي د همغه وي. هغه په پټو او ښکارو هر څه پوه دی او د حکمت خاوند او باخبر دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. د ابراهیم علیه السلام ماجرا یاد کړه چې کله هغه خپل پلار آزر ته ویلیو آیا ته بوتان په خدای سره نیسي؟ زه خو تا او ستا قوم په ښکاره ګمراهۍ کې وینم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. مونږ په دې ډول ابراهیم علیه السلام ته د ځمکې او اسمانونو د سلطنت نظام وښودلی او د دې لپاره مو ښودلی و چې هغه له باور کوونکو څخه شي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لکه چې کله شپه پرې خوره شوه نو هغه یو ستوری ولید وی ویل دا زما رب دی او کله چې هغه پرېوته نو وی ویل په پرېوتونکي پورې خو زما زړه تړلی نه دی. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بیا چې کله سپوږمۍ ځلانده تر سترګو شوه نو وی ویل دا دی زما رب او کله چې هغه هم پرېوتله نو وی ویل که زما رب ما ته لارښوونه نه وای کړې نو زه به هم له ګمراهانو څخه شوی وای. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بیا چې کله لمر روښانه ولید نو وی ویل دا دی زما رب دا تر ټولو لوی دی او کله چې هغه هم پرېوت نو ابراهیم आवाज وکړ ای قومه زه له هغو ټولو نه بیزار یم چې تاسې هغه له خدای سره شریک کړئ. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما خو یو لوري ته په میلان کولو د هغه ذات خواته مخ اړولی دی چې هغه ځمکه او اسمانونه پیدا کړي او زه هیڅ کله له شرک کوونکو څخه نه یم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. د هغه قوم له هغه سره په جګړه لاس پورې کړ نو هغه قوم ته وویل آیا تاسو د الله په کار کې له ما سره جنګیږئ په داسې حال کې چې هغه ماته سمه لاره راښودلې ده او زه ستاسو له انګیرلو شریکانو څخه نه ویریږم. هو که زما د رب څه خوښه وي نو هغه ارومرو کېدای شي. زما د رب علم پر هر څه باندې خور شوی دی نو آیا تاسو فکرمن کیږئ نه یعنی پند نه اخلئ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. او زه ستاسو له انګیرلو خدایانو څخه ولې ویریږم چې کله تاسو له الله سره په خدایي کې د هغو شیانو په شریکولو نه ویریږئ چې د هغو لپاره پر تاسو باندې کوم سند نه دی نازل کړی شوی.
لمونږ دواړو ډلو نه کومه یوه زیاته د نه ویرېدو او ډاډینې وړه ده؟ راوښیي که تاسې څه علم لرئ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. په حقیقت کې خو امنیت د همغو کسانو لپاره دی او پر سمه لاره برابر همغه کسان دي چې ایمان یې راوړی او خپل ایمان یې په ظلم نه دی ملوث کړی. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. دا زمونږ هغه حجت چې مونږ ابراهیم علیه السلام ته د هغه د قوم په مقابل کې ورکړ. مونږ چې چاته وغواړو لوړې درجې ور په برخه کوو. حق دا دی چې ستا رب ډیر د حکمت خاوند او د علم څښتن دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. او مونږ ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام غوندې زوجات ورکړ او هر یو ته مو سمه لار وښودله، همغه سمه لار چې له دې نه مخکې مو نوح علیه السلام ته ورښودلې وه او د همغه له اولادې نه مونږ داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته هدایت ورکړ. په دې توګه مونږ نیکو کارانو ته د هغوی د نیکۍ مکافات ورکوو. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. د همغه اولادې څخه مو زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام او الیاس علیه السلام ته لارښوونه وکړه. هغوی ټول نیکان. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. د همغه کورنۍ څخه مو اسماعیل علیه السلام، یسع علیه السلام، یونس علیه السلام او لوط علیه السلام ته لار وښوده. له دوی نه هر یو ته مونږ پر ټولو نړیوالو لوړتیا وروبخله. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. دغه راز د هغو له پلرونو نیکونو، د هغو له اولادې او د هغوی له ورونو څخه زیاترو باندې مونږ پیرزوینه وکړه. هغوی مو د خپل خدمت لپاره غوره کړل او هغوی ته مو د سمې لارې ښوونه وکړه. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دا د الله هغه هدایت دی په هغه سره چې هغه له خپلو بندګانو څخه چاته وغواړي لارښوونه کوي، خو که کله هغوی شرک کړی وای نو د هغوی ټول عملونه به عبث ګرځېدلي وای. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. دا همغه کسانو چې موږ ورته کتاب، شریعت او پیغمبري ورکړي وو. اوس که دا خلک د هغه له منلو څخه انکار کوي نو پروا نشته. مونږ څه نورو خلکو ته دا نعمت ورسپارلی دی چې له هغه څخه منکران نه وي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.